ځان نه به ورته خان جوړ کړو نو اوس مجبوري ده سکر په دوکان ده راغلم یو خوا موبلیل پراته دي بل خوا د دا څه پیدا ده زه به نه پوهېږم د کاپوتو ګودۍ دي ښه نه 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 هغه خو هغسې دي ماشاءالله دې کې خو د سړی به کم شي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی خیر دی ټیک ټاک احمد دی زه دې مالک یم دا ستاسو نوم چې کوم دی که نه دا ډېر مشهور نوم دی او یو دا دغه نوم دی که نه مدین ډرای مدین ځایپودوت مدین ځایپودوت ډرای فروټ خو زه مې کاکا ده که نه خیر دی ما نه پودوت وځي ښه ولې که اوس یو منټ یم تاسو خبرې کوم جی ماشاءالله دا زنګ راغلو دا مې نوکر دی که نه دو پنځوس نوکران مې دي الو السلام علیکم څه چا دی خاطر دا خبره وه ما ته یو 9.5 لک روپۍ جوړ وکړه یو خو به دا کار وکړي که نه وخت دې کړی و 5.5 لکه خوا کم واو او بله خبره دا ده چې دغه کې څومره ځای پروت پکار دي دا کوزدن کې که نه دا چې زما د زوی کوزدن ده دا یان خان که نه د هغه کوزدن ده نو هغه دا دغه ځای پروت ډرای فروټ وایي که نه د تاسو باندې نو زما خو ځکه که نه یاد پروت دي وځي که نه شاتې نه دي خوړلي که نه نو ځکه تاسو زه خفه کېږئ ما تاسو کار وکړه چې اټلک راولي ښه اټلک نه دی راولي نیم دوکان مو خرڅوئ که نه بالکل بالکل به دا راولي ښه زه سودا خوښوم اول یې ګورم چک کوم ولې که سبا وکړه یو من خبرې پکې مه کوه حاجي ښه زه دې سره خبره کوم زه دې سره خبره ورشه لکه خډکه چې ورته ووایه ښه سپېشل تاسو کېږي جي خو چې به نو څوک خو خیر دی خفه کېږم او بالکل به دغه پتې دا کړې وه او ډېر زبردست دوکان دی ما د پدي ممپدي بادام پسته او غوز چارمیخ مارمیخ ما دا چې څنګه نومونه دي بس هغه پکې شاتم داسې دی که نه بالکل د مچانو شاتم د مچو جي د مچو او د دې شات دي جي د دې ښه د دې شات یو وایي دا خو ساده موبایل دی بس جاز شانتې دی نه وایي دا خو غټه مچۍ دا نیولې واو بس ټیک ده زه دا تاسو دا کېدي جي زه به داسې کار وکړم دې زمانه نه وروسته به ټرک راشي که نه زه جي داسې کتی شم دا سامان دا موبایل زه دا ګورم جي څنګه بچې ښه ټیک ټاک ښه دي زبردست دا د خیره سره څه شی چاکلیټ دي دا به بازیني که د دې دا په څو کیلو باراني دي بار نه راځي ښه مزېدار دي ښه دا په څو کیلو دي دا په 1000 روپۍ باندې او دا بیا بیل دي که نه دا بیل دي دا په څو کیلو دي دا په 1000 روپۍ کیلو ښه تاسو سړی ډېر ګرم ښکاري یاره ته خو یې خو ماته داسې یخ ښکاري یار دا د خیره سره دا مرغوړي په څو دي دا 2500 روپۍ کیلو دې ته څه وایي دا لیچي ده وچه ډرای لیچي ده دا په څو دي دا 2500 دي ښه دا 2500 ښه ورګه یاره دا هم د کار څیزونه دي ښه دا غوڅ ده زما په خیال دا په څو کیلو دي دا 900 روپۍ ځکه 900 خو دا هسې دي په وجه کې خیلی ښه دا بار نه راځي چینه بولي چې دا چینه دی یا دا چینیان هم ډېر تکړه شو که نه او به داسې ښه جي دې خوا چې دا د خیره سره په څو دي جي دا 300 روپۍ کیلو دي په څو 300 نه ډېر ښه دی ښه ډېر ښه او د خیره سره دا په څو دي جي دا 2500 دا خو بول دا چاسې دي بل ځای کې پته شته په 3000 او نه دا خو مونږ خراب استدامه ښه نه مطلب دا مو ښه ساته مله ښه راځه جي مخکې داسې دي جي دا پسته ده دي لږ به یې چک چک دي زه ما ډېر اخلم که نه نه مړه به دی خبره دا ده که نه دا مو ښه او داسې دي جي دا میوه ده چینه دا په څو ده دا 1200 کې ده 1200 بل ځای کې په ولایت کې په 2000 روپۍ ښه داسې دي جي کاجو دی کاجو دی دا کاجو حجمه دا څه دی ښه خوري او دا څه دي بچه دا هم کاجو دی نو دا ولې دي دا یو چې کوم دی تور دی بل سپین دی دا یو مالګه کې پاتې چېرته زه خو راځم ما به زه جوخ کړم دا به یو دوه ډړۍ کو بیا که نه
دا څه دي دا پسته ده د زعفران واله ښه دا نښه دې یوسو که نه بیا ښه دې خو دا بیا دا څه دي بچې دا وچه قربانۍ ده دا په ښه وچه ده دا په څومره ده که نه دا 1000 روپۍ کیلو ده ښه او دا څه دي چې دا خو د مخه د کوپره ده که نه کوپره ده ښه پنځه منه یاره چې ورکه زه معلومات کوم دلته زموږ یو کسټمر راغلی دی او هغه یې سره ډېر غټ ډیمانډ دی نو لکه موږ سره خور څخه زیات دي لکه کېدای شي دا به بس مه ورکوه ځکه چې دا ډېر غټ ګاډ دی او دا صاحب راغلی دا 10 منه غوزان ویلي او بادام ویلي او ټول سامان دې ټرک یې راوستی دی مه ورکوه یاره نشو درته دی بس دا ملګری مو یاره دا کس دا سامان مه ورکوه ځکه چې حاجي صاحب ډېر په غټه سطحه سودا کوي هغوی ته وایي چې نشته دی صحیح دی صحیح وایه دې څومره وتلو نه هیڅ څومره ده مره اصل کې ما دومره خواده حقوق که نه نیکان دی وو نه دي چې یو شي ته هم ضرورت نشته او بل یوه خبره درته کوم خفه نه شي په ذایقې بیخي پوه نه شو چې پروډیوسر دی ویل نو څه به په ذایقه پوه شي ګوره مازغه راته مخه ده به جوسس ده تا ته زما دا خوله جوسس ښکاري تا 15 ایټمونه ایښي دي نو خامخا انسان شیطان ورته وایي یو څیز وڅکه بل وڅکه نو بس هغه په ذایقې زه پوه نه شم دا جوسس موسس بل چاته ووایه او ولدا چې نیکانو ته دې شکایت کوم ښه په کلیادو ته دیږه زه د مګۍ سره سجا کوم ماشاءالله زبردست خانجي سودا مو خوښه شوه که نه پیک کېدله پیک شو جی مکمل پیک شوه اصل کې خبره دا ده چې بس ډېر څیزونه مې میکس وکړو که نه نو بس خدای شته سودا مې کوله خو هغوی ټلیفون وکړو اټرک پنچر او بله مې دا وي هغه چی چې تاسو ویلي نو چی ته یاده ده ستاسو ټرک پنچر شو او موږ چې کوم کس لېږلی و هغه ته موټر سایکل پنچر شو پرېږده مه ده پنچر نه ده تی ستاسو چې زما ټرک پنچر شو نو ستاسو هم بیا موټر سایکل پنچر شو زما خبره واوره ما ومنله چې د مېلمه دلته ډېر قدر نشته زما داسې مېلمه دی په تاسو من سودا ورنه کړه سره راته چې یاره رنګ نه کړ کا اورډر کړو په دې سره باندې تا یو اساړم دنا باندې هغه نمبر موږ ځان سره سره هغه د مور نه کړو دم وانه خستلو تا ته ما ویل چې ته وایې چې بس سامان دې غونډه کړی نو مونږ ته څه پته و چې دا داسې نسمان نو سړی ته وګوري چې دا څه شی راغلی نو بیا خلک هغه نو تا ویل چې سیبرالو وجې سیبرالو یو ګنټه را پسې لګیا وې زیړ نو مونږ ته څه پته و چې څه تجربه دي